ملګري مشرونه کشرونه اول په ټوله مجمع ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تقریر یا د بیانې څه ضرورت نشته، خو چونکې د ظالم جبیر استاده قسمه قسمه پرپګنډې کو و قسمه قسمه چالینه جوړوي، نو ا دې پره دا ضروري وي چې 2 منټه تاسو سره خبرې وکړو. تاسو ته پته ده یوتا وزیرستان د ضرب عضب په نتیجه سے خدای پاک موږ ته یو نعمت راوړو چې څومره د ضرب عضب موږ نقصانونه دي د دې په نعمت کې موږ ته خدای پاک یو داس تنظیم راوړو چې دا د مو د حق خبره کو د مو د زیورا د سر د بچولو د پورا وخت کوي د مو د خواندې ماندې د عزت د بچولو د پورا وخت کوي د مو د وطن ناموس ته پورا عزت ته پورا جنگیزی په دې وطن شه تاسو ته پتا دو مهدنیات دي رینا به د سره د سپینې نه ډاکټي دغه د بچولو د پورا و د غیر لوسه تنه ورتللې د پورا دی لا اوست کوي لکه انیرا ډېر ورځې کې چې 2014 نه یو څه کړی دی او څه کو د خپل خلک د پورا د خپل زیو رینه د حفاظت ته پورا د عزت ته پورا او اس د موجوده کی ساتو سولې دلا ادنا مختا ادرای د امیرا وختاوی د خیتور د پورا اده گوا د ترشوا پولیټیکل دا کمران افریدی دوا کولا مختا مودا کی سا کړیو په جرګه شه په دې چې څومره تقریر نامې شوې دي امه ټول کړي دي پاسه مې خیتور میر هایلا کړه دا د خیتور مظلومیت مې دنیو ته وشاله ده او چونکه کامو ډېر کوشش کړه دا کای رحمان ډېر کوشش سره کړه دا کای یحیی خان ډېر کوشش کړه دا دې لکه ته ویډر پرېس دلینا پسې ورای زاو د موملګری دې نه ګټ کړي دي پسې ورای رحمان دولتا مشتا پروګرام کړه دا خو دې حالات جاز جوړ کړل چې میروي هغه دې پورا میروي واپسی وکړه ځکه چې میرا د خپل زیو ورنه پورا امن غوړي تحفظ غوړي امید دا نه غوړي چې امیر په وجه سره یا د امیر د نادانۍ په وجه سره په کومه شي فرق روشي په کومه شي خفقتیان روشي یا جګړه روشي دغه د حالات تر جوړ کول بیا وینه امیر واپس الحمدلله په دا تیرې ورځې شه خدای پاک دا واس روکړو چې د وزیرستان چې کیما د خیتور ریاضو دې مظلومیت مې د ټوله دنیا ته وشالو و هغه ډېر سلا رنگ روړا دا خو خالي دا یو ازغه کا خاص کر د ځوانونو ته مو دا سوال دا چې تاسو چې څنګه په دې کې ساشه ویاړه درته کو وروي وي چې څنګه په مخ وایي برداشت کوي وي چې څنګه د قدر کوي برداشت کوي وي امیش طرف نه چاته اجازه نشته چې څنګه چا سره جګړه وکړو چا سره ته ویاړه جواب ورکو میر وار سره برداشت کوي وجه دا غو چې میر دنیا ته داس شو کړي د ظالمانه دا ورته شو کړي چې دا په خبره ټیپک رو وخلی په خبره جګړه کو و دا دهشتګردي و یو کیسه و بل کیسه ټول ته پاتو د کہانی ضرورت نشته اس به میر څه دا غوي میر دنیا ته وشای چې میر خپل حق چاته نور پرېږ دي او میر ته دولانه کی نه خپل ځون په خطر شاچو نه خپل قوم په خطر شاچو نه خپل ملګری په خطر شاچو نه د ملک په خطر شاچو بلکې ځون یا بچ کوو د خطر نه د ظلم نه د تیارې نه ځون یارو بوسو ملګری یارو بوسو خپل قوم یارو بوسو وزیر دا وړ دا میستوس خالی په ویل نه عملی و دا میستوس دا کوي لکه بل اورس ته وشوا مو سره واقعیا شو یو ته په خبر وي سره د مو سلکا خون ملګری نیولې وی په دایره غاشه ادر نه پټم شه یو څنګه کیا ان شاء الله تاسو نه لا کړه بل اورز عید رحمان و یحیی چې کیما د صبر قرباني کړی دو زو وڅ سلام ورکا کوم او دا سلام باندې وکړه ټول ورته نو دا ریکوست دا درته سوال کا پیسا تا چوا چې دا کیم پروګرام عید رحمان درون کړه دا یحیی خان دی دا میرا ملګری چې دا تو سره خراب نه کوي جګړه و نه کوي کتن د زیاړه جواب به کتن چاته نه ورکوي کازن موجود وي رحمان نه موجود یحیی نه موجود دا میرا ملګری نه موجود خپل چې سمرا کسان وی مشوره ورته کوي چې څه کوي
پاشه دا فایده وي چې یوه دوه منټه وي ته لږ ذهن وي دا وي خبرې نه بدل شي که چا جاد قدر کړې وي چا زیاده درته کړې وي هغه وي و په مشوره شه خیر وي قد هم که لوس منخیغوی امیر خالی دا ډیره وه چې دنیو ته مې مظلومیت وشلو دلته ارتاګ امیر دا مقصد و چې د خیسور خلک ډېر وځورېدل ډېر ستړي شول و په دې باندې ډېر ظلمونه شوي دي و د دې چې دا احساس ته امیر خالي ورکړي چې خیسور ګوښه نه ده د خیسور سره د وزیرستان د نېره وزیر دوړه دي د پښتنې د نېره وزیر دوړ و مسجد و د بیټني و د نېره کومینا دي تو اوس ولیدله چې بله ورځ منظور پښتین درته راغلی منې محسن دوړ درته راغلو د نېره مشرون د پښتنې ویر سره او د خیسر کومه ټول ګوښې نه یې ټول پښتانه در سره دي ایس د خیسور کیسه د خیسور د خلک نه دو دا د ټولې پښتنې دو بیا پکار دو چې میره د پښتنې چې د کوم مشرون دي دې مخ ته خاورې نه ورولواني دې چې د کومه پالیسي دو میر نه لوس استعمالوي نه لوړ استعمالوي نه ټیپک استعمالوي نه دیاړه شراکي میر خالي د خپل زبان استعمالوي قانوني آئینی و د دغه وطن چې کوم د پښتې او د نرخ مطابق میر هر سړي سره کیسه کوي ځکه چې میر د جرګې د مرکې خلک میر هره خبره په خبره حل کوي که جیوسی دا په خبره د خبره سره حل کوي جرنل که پولیټیکل دا که امیر ملکون مشرون دیا که عالمون می دیا که نېره سیاسي خلک دیا چې څه قسمه د اعتراض وي څه کیسه وي دای دا مو ورغوړي که مو ملګري دا ورغوړي دای دا خبره کو زه به جواب بیایم زه به خبره که دای به جواب بیایي و ټولې دنیا په مخ کې بیایي میر خالي دا خبره کوي چې میر د هر څه چې څومره مسالې دي په وزیرستان کې که هغه د مو د سر سره تعلق لري که د مو د عزت سره تعلق لري که مو د مل د پارټي سره تعلق لري که د مو پراپرټي سره تعلق لري د ټولې کیسې میر په خبره حل کول غواړي د جرګې په ذریعه سره حل کول غواړي د مشرانو په خوا لاندې حل کول غواړي خو مشر هغه مشر چې د ځوان کادر راپېژني خپل کادر راپېژني د میر د خواندې ماندې د عزت کادر راپېژني هغه مشر خو لاندې وي میر خبره ورسره کوي عامې مشر ده و که چېرته خدا نخواسته مشر داس وي چې څه په لالچ په وجه سره یا د ډور په وجه سره یا بیا بله داسې څه مجبوري وي دنه غلطۍ شي نو زه دې ځوانانو ته وایم میر تاسو یې مخ کوي بیا میر مشر ده خالي خبره نه مانه بیا مشته دا هغه نشته حق نشته چې زه درته ورغوځېږم یا سیک سپړ خو ډېره وریا کیسه ده یا د سیک سپړ یا د زیاړې جواب ورکړه بیا مې مشر ده خو خالي به خبره نه مانه زه د هغه مشر خبره مانه د هغه مولوي خبره مانه و د هغه د قوم د مشر یا د ملک خبره مانه چې دای د مو د خواندې ماندې عزت د مو د ځوانانو سارینه بچ کولې वो पकादर बोंदे पेजी पदे एहतराम पेजी दा सेवा से टकी में दर सरा कड़ल नेरा में टीमीना नो खाली को खाली में खपल चकी में पैगाम वो हमें दोस्ता मुक्ता का वो माशा मानी के गरत में पैसे ना खाली पश्चिम के खपला खबर है तो मेहरबानी